دکتر سبا امروز میایم گلایکوجن استوریج دیزیز هم میخوانیم. دکتر سبا نن با گلایکوجن استوریج دیزیز باندې خبره کوو. د کارخانګي مې درکړې و. دکتر سبا نو اکثریت لیکلې و ولې هغه نه لیکلې ګروپ کې ما ټول وکړه لکه څومره انګیزه چې اول هفته کې و درس شروع کې نو نه پیګم ما تاسو مصروف یاست یا اوس کې به یاست او ان شاء الله کومه کارخانګي چې موږ درکو دغه په دغه بندلت کې چې تاسو انګیزه صرف هغه د یو ورځ لپاره و بس نور ختمه شوې د انرژي مو نو نظم مراعات کړئ همیشه د روزمره پلان مطابق همیشه مخکې لاړ شئ. خب دکتر سبا امروز میایم درباره گلایکوجن استوریج دیزیز علائم سونوگرافی. خب میشه که به شکل فتی لیور ما ببینیم چی میتواند منظره فتی لیور تمثیل کنه با تشکل ادنوم و کتلات جامد با کنارهای واضح و ایکوچلیسیتی متفاوت دیده میشه که همزمان با ادنوما و همچنان کتلات جامد لیور چی باشه دیده شود. و glycogen storage disease is a metabolic disorder caused by deficiency of an enzyme or transport protein affecting glycogen synthase, glycogen breakdown or glycogen breakdown typically in muscles and or liver cells. خود دکتر سبا glycogen storage disease که است یک مرض متابولیک است که از باعث کمبود انزیم یا از انزیم هایی که ترانسپورت گلایکوژن همچنان تجزیه گلایکوژن از جگر و همچنان جابجا شدن گلایکوژن در لیور چی میشه به اصطلاح خراب میشه. گلایکوژن استوریج دیزیز چی میشه؟ یک مرض متابولیک است از باعث چی به میان میاد؟ از باعث کمبود بعضی انزیم ها که امی متابولیسم نرمال گلایکوژن خراب میشه. از اون خاطر بهش میگه که گلایکوژن استوریج دیزیز یعنی امراض ذخیروی گلایکوژن. صحیح. خب تایپیکلی در کجا واقع میشه که در حجرات واقع شوه و در لیور دو جا واقع شده میتونه. خب به دو شکل واقع شده میتونه. میشه که گلایکوژن استوریج دیزیز به شکل ژنتیک یا به شکل ارثی و همچنان انوایرنمنتال یا به شکل محیطی. ارسبانو گلایکوجن استوریج دیزیز د لیور انزایمونو د کمبود لوجه څنګه کېږي د گلایکوجن نورمال میتابولیزم پروسه خرابېږي. دلته د گلایکوجن ترکیب د گلایکوجن تجزیه او ډیپوزیټ کېدل یا جوړېدل د گلایکوجن په لیور کې د ګلوکوز نه چې کله گلایکوجن جوړېږي یا گلایکونیوجنیزیس پروسه هغه پروسه څنګه شوی وي هغه مختل شوی وي یا خراب شوی وي حجراتو کې او همچنان په لیور کې دغه پاتولوژي موجوده وي او په دوه اشکال باندې یا دوه کلاس باندې تقسیمیږي یو ژنتیکی ده او بل هم محیطی ده. خب به دو اشکال تقسیم میشن. گلایکوجن استوریج دیزیز این رقم تمرکز ما که است سر علائم سونوگرافی آنهاست. پس بعد این روز درباره فتی لیور گفتیم. یکی هم از علائم سونوگرافی فتی لیور چی بود؟ هپاتومگالی بود. در اینجا یک علامش چی است؟ هپاتومگالی است یعنی لیور از حد نرمال آنها بزرگتر معلوم میشه. دوم انکریز ایکوجنیسیتی. خب پس بعد اینجا ایکوجنیسیتی چی میشه؟ یعنی هایپریکویک معلوم میشه. از باعث چی؟ یعنی به شکل روغن یا به شکل فایبروز یا کمی هایپریکویک یا سفیدتر معلوم میشه. و سوم هم هوموجنس یا میلی کورس ایکوتکسچر داره. هوموجنس است یا متجانس است ولی میلی کورس یعنی معناش این است که نسل یعنی امو ایکوتکسچر آنها هموار و کم اندازه غلیظ معلوم میشه. دکتر سبا میشه که هوموجنس باشه یا میلی هتروجنس باشه. در برای میلی کورس ایکوتکسچر باید شما بفهمین که میلی کورس ایکوتکسچر معناش چی است؟ یعنی به شکل کم اندازه ناهموار و کم اندازه غلیظ معلوم میشه. یعنی از باعث فایبروز حجرات لیور یا از باعث فایبروز هپاتوسایت و همچنان از باعث تجمع روغن چی رقم معلوم میشه؟ میلی کورس معلوم میشه. دکتر با علائم سونوگرافی گلایکوجن استوریج دیزیز چی است؟ هپاتومگالی، یکی دوم انکریزد ایکوجنیسیتی و سوم هم هوموجنس و میلی کورس ایکوتکسچر. خب دکتر بالاتر براتون گفتم که گلایکوجن استوریج دیزیز که است به شکل میشه که به شکل چی باشه؟ به شکل فتی لیور باشه. یکی خو هایپریکوریک نقاط سفید در داخل لیور شما میبینین و دوم سایز لیور از حد نرمال آنها گذشته یعنی قطر سفلی علوی سفلی آنها از 15.5 سانتی متر بزرگتر میاد و همچنان دکتر سبا هایپریکویک معلوم میشه و همچنان میلدلی هتروجنس یا با کم اندازه غیر متجانس معلوم میشه. واضح‌تر شما میبینید دکتر سبا همه بخش های لیور که است یکسان نیست یعنی ایکوتکسچر آنها چی داره؟ فرق داره. امیر چی میگه؟ امیر میگه میلدلی کورس ایکوتکسچر یعنی کم اندازه. خب دکتر سبا عزیز یعنی کم اندازه ناهموار و غلیظ معلوم میشه. اینا میگم میلدلی کورس ایکوتکسچر. این بود چی؟ این بود علائم سونوگرافی. در این تصویرم شما واضح دیده میتونید دکتر سبا گلایکوجن استوریج دیزیز به شکل نقاط هایپریکویک دیگه به شکل ایکوجنیسیتی آنها میشه که زیاد شوه و همچنان هپاتومگالی به وجود میاد و همچنان به شکل میلدلی کورس ایکوتکسچر داره. دکتر سبا گفتیم که بدون نوع به وجود میاد. یکی هم به شکل محیطی بود و یکی هم به شکل ژنتیکی یا به شکل ارثی بود.
خب دکتر سبا دیگه میایم درباره جاندیس یا زردی. تو بتوانیم زردی را در چی تشخیص کنیم؟ در التراساوند ببینیم یا تشخیص کنیم. دکتر سبا درباره تعریف زردی ان شاء الله که کمیتون شاید بفهمیم یا کسی نمیفهمه. زردی که است همین زرد شدن اسکلرا جلد و یا مخاط است، از باعث بلند رفتن بیلیروبین به وجود میاد. اینا نوشته نکردم. خب شما باید درباره جاندیس ببینیم بفهمیم که از باعث بلند رفتن بیلیروبین به وجود میاد. خب در اطفال وقتی که از 5 میلی گرم پی دی سی لیتر و همچنان در کلان وقتی که از 2 میلی گرم پی دی سی لیتر کلان زیاد میشه، این چی حساب میشه؟ جاندیس یا زردی حساب میشه. خب جاندیس از نظر اسباب سه نوع یرقان در التراساوند قابل تشخیص می باشد. چند نوع یرقان قابل تشخیص است؟ سه نوع یرقان در التراساوند ما تشخیص میکنیم. اول پری هپاتیک جاندیس یا همولایتیک جاندیس، دوم که از هپاتیک جاندیس یا هپاتوسلولار جاندیس و سوم که از پست هپاتیک جاندیس یا ابستراکتیو یا سرجیکال جاندیس. دکتر سبانو جاندیس د جلد مخاط او سکلرا ژړوالی د بیلیروبین د نورمال حد نه د زیاتوالي له وجې ده. او جاندیس چې د اطفال هم سببولی شي، لویان هم سببولی شي. ډاکټر صاحبانو جاندیس چې د اسباب له نظره یرقان په درې قسمه ده په الټراساوند کې. یو چې دا پری هپاتیک جاندیس ده یا هیمولایټیک جاندیس ورته ویل کېږي چې دلته د وینې امراض له وجې یا د هیمولایسس له وجې منځته راځي. دویم چې د هپاتیک جاندیس ده هپاټوسلولر یعنې پاتولوژي خپله په حجراتو د لیور کې موجوده وي، هپاټوسلولر ځکه ورته ویل کېږي. او دریمه نوع چې د هغې ته میخانیکي نوع هم ویل کېږي یا پوسټ هپاتیک جاندیس یا ابستراکټیو نوع یا سرجیکل نوع هم ورته وایي. یعنې دلته څنګه بندښت کې کېدای شي د بایل ډاکټ تیږه کېدای شي بایل ډاکټ کې سټینوزس یا هر علت چې مطلب څنګه بندښت وروسته د لیور نه واقع شوی، یعنې خو د لیور کې بندښت نه وي. صحیح ده؟ یعنې د صفرا نورمال کوم مسیر چې ده د هغه په مسیر کې څنګه واقع شوی وي؟ بندښت واقع شوی وي. دکتر سبای عزیز درباره لیور خب هر یکشان جدا میخوانیم. التراساوند فایندینگز ان پری هپاتیک جاندیس، یعنی امی علائم سونوگرافی پری هپاتیک جاندیس کدام ها است؟ دکتر سبا شماره اول نورمال لیور سایز and echo texture لیور appear normal in size and texture. خب میشه که لیور چی باشه؟ نورمال باشه و همچنان ایکوجنسیتی لیور هم چی باشه؟ نورمال باشه. بایل داکتس ممکن نورمال باشه. شماره دوم نورمال بایل داکتس نو دایلیتیشن of intrahepatic or extrahepatic duct. ممکن بایل داکت همچنان intrahepatic داکتس و اکستراهپاتیک داکتس یعنی قنات‌هایی که در داخل لیور و از خارج از لیور است همیشون چی باشن؟ نورمال باشن. سوم ممکن سپلینومگالی یا توهال بزرگ شده باشه. enlarged spleen due to increased red blood cell destruction. خب چرا سپلین یا توهال در پری هپاتیک جاندیس بزرگ میشه یا در هیمولایتیک جاندیس؟ بیشتر براتون گفتم که هیمولایتیک یا پری هپاتیک از باعث تخریب آر بی سی به وجود میاد. خب در اینجا دکتر سبا از او خاطر توهال هم چی میشه؟ بزرگ میشه. توهال شماره سوم سپلینومگالی enlarged spleen due to increased red blood cell destruction، به خاطر بزرگ میشه که تخریب آر بی سی در چی میشه؟ زیاد میشه یا آر بی سی به اندازه زیاد تخریب میشه. شماره چهارم نورمال جی بی نو استون اور ابستراکشن. خب ممکن جی بی چی باشه؟ نورمال باشه، نه سنگ داشته باشه و نه هم تضایق داشته باشه. دکتر سبانو جاندیس موږ په درې درجو باندې تقسیم کړه الټراساوند کې تشخیص لګونه. اول یو چې دغه پری هپاتیک جاندیس ده یا پری هپاتیک یرقان یا هیمولایتیک یرقان چې ورته ویل کېږي. دغه کې ممکن شماره اول نورمال لیور سایز ولري او ټیکسچر او اپیرنس او سایز هم ټول شان څنګه وي؟ نورمال وي. دویمه شماره بایل ډاکټ ممکن نورمال وي په پری هپاتیک جاندیس کې، ډایلیټیشن یا توسع نه وي کړی، او انټرا هپاتیک او ایکسترا هپاتیک ډاکټونه هغه هم څنګه وي؟ نورمال وي. دریمه شماره سپلینومګالي واقع شوی وي یا توری د خپل نورمال اندازې نه څنګه شوی وي؟ لوی شوی وي. ولې لوی شوی وي؟ ځکه دلته تخریب د آر بی سی زیات شوی وي. د آر بی سی تخریب له وجې نه توری غټېږي. او بل چې دی نورمال جی بي ده او جی بي کې نه تیږه شته ده او نه هم بندښت یا ابستراکشن لري. دکتر سبا ای بود علائم سونوگرافی پری هپاتیک جاندیس. خب علائم سونوگرافی هپاتیک جاندیس یا هپاتوسلولار جاندیس، علائم سونوگرافی در زدی که بعدی. خب تغییر در اندازه کبد اول خو اگه عاملش اکیوت هپاتایتس یا هپاتایتس حاد باشه لیور چی میشه؟ از حد خود کلا بزرگتر میشه. اگه عاملش بیماری مزمن باشه مثل سیروز لیور چی میشه؟ کبد کوچک نامنظم و سطح گره میشه. دکتر سبا د هپاتیک جاندیس اگه بگویم یا هپاتوسلولار جاندیس اگه عاملش اکیوت هپاتایتس باشه ممکن هپاتومگالی بده، ولی اگه عاملش لیور سیروزس باشه یعنی امی زردی در بس لیور سیروز باشه ممکن لیور از حد نرمال خود کوچکتر نامنظم و سطح آنها هم نامنظم شود. دوم تغییر در ایکوتکسچر. خب اگه عاملش اکیوت هپاتایتس یا هات هپاتایت باشه کبد ممکن هایپوایکومیک یا تاریکتر معلوم شود که ایرستریسکای میگه یا آسمان پر
از ستاره ای در پایین باز عکسایش واضح تر میبینیم. و سوم هم بویل داکت یا مجاری صفراوی هستند. مجاری داخل کبدی و خارج کبدی معمولا خود طبیعی دارد، یعنی هیچ نمیشه توسع نمیکنه. در بانو هپاتیک جاندیس دویم نوع هپاتوسلولر جاندیس د سونوګرافي علائم څه دي؟ اول دا چې د لیور په اندازه کې به تغییر راځي. څنګه تغییر به راځي؟ هغه نسبت عامل د ناروغۍ ته فرق کوي. که چېرته عامل د ناروغۍ ها د هپاټایټس وي، لیور به څنګه کې د خپل نورمال حد نه لویږي، یعنی هپاټومیګالي منځته راځي. که چېرته عامل یې لیور سیروزس وي، مزمن امراض، هغه لیور د خپل نورمال اندازې نه کوچنی ښکاري او نامنظم ښکاري. او بل در بانو ایکوټیکسچر ده. که چېرته عامل یې اکیوټ هپاټایټس وي، نو هایپو ایکویک او سټریسکای څنګه ورکوي؟ منظره ورکوي. یعنی څنګه منظره ورکوي؟ ستوري په اسمان کې منظره ورکوي. او دریمه خبره چې دا بویل ډاکټ ده، چې بویل ډاکټ څنګه ښکاري؟ نورمال ښکاري. ډاکټر صاحبانو دلته تاسو کولی شئ ستریسکای به واضح شکل وبینید. دکتر صاحبا در همین تصویر شما میبینید که به شکل آسمان پرستاره معلوم میشه. این را میگه ستریسکای، یعنی ستاره در آسمان، به خاطر که انساج به شکل هایپو ایکویک و همچنان وینها و یا وریدهای خون و دیوارهای وریدها به شکل هایپر ایکویک معلوم میشه. از این خاطر چی رقم خیال میته؟ به شکل ستاره آسمان یا آسمان پر ستاره خیال میته. ستاری سکای یعنی آسمان پر ستاره در کدام هپاتایتس معلوم میشه؟ در هپاتو سلولار جاندیس معلوم میشه. در نوع 2 یا نوع دوم ابستراکشن جاندیس یا یرقان معلوم میشه. دکتر سبا ستاری سکای چرا به وجود میاد؟ یکی که انساد خودش به شکل هایپوکویک معلوم میشه و وریدها یا رگهای خون به شکل هایپریکویک معلوم میشه. از این خاطر نقاط سیاه و سفید به وجود میاد، بالاخره به شکل ستاری سکای معلوم میشه. در تصویر شما میبینید به شکل ستاری سکای معلوم میشه. نفسه با یکی بود هپاتو سلولار جاندیس، در این تصویر شما واضح میبینید به شکل ستاری سکای شپ داره یا نما داره. نفسه با دیگه هم که بود ابستراکتیو جاندیس یا یرقان درجه سوم که بود علائم سونوگرافی در زردی بعد کبدی بود. خب این را پست هپاتیک هم میگن، پست هپاتیک یا ابستراکتیو. خب دکتر سبا انترا هپاتیک بویل داکت دایلیتیشن به وجود میاد. در سونوگرافی چی معلوم میشه التراساوند؟ یعنی امو بویل داکت های داخل کبدی توسع میکنه. شاخه های صفراوی در داخل کبد واضح و لوله‌ای یا شاخدار دیدن میشوند. دکتر سبا چی معلوم میشه؟ همین شاخه های صفراوی یا داکت های صفراوی یا قنات های صفراوی چی معلوم میشه؟ واضح معلوم میشه و لوله‌ای یا توسع کداگی معلوم میشه. یکی. شماره 2 کامن بایل داکت. خب این هم توسع میکنه. مجرای صفراوی اصلی بیشتر از 6 الی 7 میلی متر غیر طبیعی. خب دکتر سبا نورمال که از 6 میلی از 5 میلی متر به پایین است، وقتی که از 6 تا 7 میلی متر کامن بایل داکت توسع میکنه، یعنی این که است یک توسع حساب میشه، از حد نورمال که زیاد حساب میشه. این در وجود چی به وجود میاد؟ ابستراکتیو جاندیس به وجود میاد. شماره 3 علت انسداد قابل مشاهده، یعنی یک علت است. مثلا ما گالستون شاید مریض داشته باشه یا سنگ صفراوی داشته باشه و همچنان شاید سی بی یا کامن بایل داکت استون داشته باشه. به شکل چی معلوم میشه؟ به شکل هایپر ایکویک معلوم میشه اگر سنگ باشه و همچنان چی میته؟ اکوستیک سایه میته یا اکوستیک شیدو میته یا سایه میته خلاصه. و همچنان اگر تومور باشه زایه هایپو ایکویک یا هایپر ایکویک میشه که در سر پانکراس یا در محل پانکراس چی شوه؟ دیده شوه. دکتر سبا در اینجا شما واضح میبینین یکی بود انترا هپاتیک بویل داکت دایلیتیشن. اگر شما ببینین بویل داکت اگر ببینین اینجا چی کده؟ توسع کده. خب واضح تر در اینجا ویکتور هم داره و نوشته هم داره. و همچنان دکتر سبا گل اگر جیبی را ببینین چی داره؟ سنگ داره. گالستون اگر می نشانی که کده ای چی شده؟ ای یک سنگ صفراوی است. در کیسه صفرا مریض چی داره؟ سنگ داره. خب در پشتش امی در زیرش نوشته که در شیدو، امی شیدو که است امی دو دانه به شکل نقاط خط تیر شده، این شیدوی سنگ است. سنگ چی میته؟ یک سایه میته، یک شیدو میته. خب دکتر سبا گفتیم که یکی از چی باید موجود باشه؟ علت انسداد قابل مشاهده. این التراساوند اگر میبینیم مثلا این رقم یک مریض ما میبینیم بویل داکتش میبینیم که توسع کرده از حد نرمال و دیگه چی کرده؟ کامن بویل داکت توسع کرده. همچنان دیگه قنات های داخل کبدی هم توسع کرده. پرچالبین شما میبینید هم توسع کرده. خب یک عامل قابل مشاهده هم وجود داره که چی است؟ گالستون است یا سنگ صفراوی است. خب واضح دیگه شما میبینید گالستون و همچنان شیدوی گالستون. گالستون به شکل هایپر ایکویک یا سفید معلوم میشه و در پشتش یک سایه هم میته یا سایه هم داره. دکتر سیبانو د انترا د obstructive jaundice د سونوګرافي علائم څه دي؟ اوله شماره انتراهپاټیک بویل داکت دایلیټیشن یا توسع ده د هغو قناتونو چې د لیور یا د جگر څنګه دي په داخل کې دي. دویمه شماره چې کومه ده د کامن بویل داکت توسع ده د خپل نورمال حد نه
یعنی کله چې دوی د خپل نورمال حد څخه څنګه شي زیات متوسع شي او موږ د الټراساوند په صفحه کې ووینو. درېیمه شماره چې کومه ده علت انسداد قابل مشاهده دی، یعنی د لیدلو وړ څنګه وي یو علت موجود وي، هغه علت که ګال سټون وي، هغه که سی بي ډي سټون وي یا کامن بویل ډاکټ سټون وي، خب دغه څنګه وي دغه به موجوده وي. لکه دغه لاندې تصویر کې په واضح شکل ډایلیټیشن د بویل ډاکټ هم موجود ده، پورټالین هم ډایلیټ شوی ده، همچنان ګال سټون وجود لري او شیدوی هم په واضح شکل ښکاره کیږي یا معلومیږي. ډاکټر صاحبانو د ګلایکوجن سټوریج ډیزیز او د جنډیس په باره کې ان شاء الله چې یو شی مو ذهن کې پاتې شوی او مفکوره مو ذهن کې پاتې شوی ان شاء الله دکتر صاحبا که درباره دو موضوع فهمیدین. خب میایم دکتر صاحبا با هپاتایتیس یا التهاب حجرات لیور. هپاتایتیس یا التهابی شدن حجرات یا التهاب لیور که به وجود میاد بدون هم است، یک التهاب حاد است و یک هم التهاب مزمن است و عاملش چی است؟ عاملش انتان ویروسی است. دکتر صاحبا ما به شکل A B C D ای که هستن هپاتایتیس A و B C D یکی از کلش باعث چی میشه؟ باعث این میشه که حجرات لیور یا حجرات کبد التهابی بسازه. اکوت وایرال هپاتایتیس یا هپاتایتیس حاد ویروسی. مشخصات سونوگرافی اکوت وایرال هپاتایتیس چی است؟ اول سایز آن چی میشه؟ افزایش میکنه، یعنی لیور از سایز نرمال آنها افزایش میکنه یا هپاتومگالی. ایکوجنسیتی آن کاهش میکنه یعنی هایپو ایکویک معلوم میشه. سوم باز شدن جدار آورده یا استار اسکای. ایرا خوب پیشترم براتون گفتیم استار اسکای که بود امو آسمان پر ستاره، ایده چی هم معلوم میشد، در جندس هم معلوم میشد. ده هپاتوسلولار تایپ ده کدام تایپ جندس بود؟ خب جندس هم پیشتر تقسیم کردیم به سه دسته، دسته دوم قسمت دومش یا هپاتوسلولار هم حجرات که چی میشه، یعنی حجرات مرض یا پاتولوژی داخل حجرات بود. اونا ایجا مرض که است چی است؟ حجرات است یا حجرات التهابی میشن. خب چهارم زخم شدن جدار کیسه سفلان یا زخم شدن جدار جیبی. پنجم هپاتومگالی و ششم هم میشه که بعضا اسپلینومگالی هم بتا. درنو ډاکټر صاحبانو هپاتایتس یا التهاب د جگر د حجراتو د لیور حجراتو یا د کبد د حجراتو د هپاتوسایت التهاب ته هپاتایتس وایي کنه. دغه په دوه شکل ده، یو چې د حاد ده او یو چې د مزمن ده. د سونوګرافي مشخصات څه شي دي؟ اول سایز یې څنګه کیږي، یعنی هپاتومګالی ورکوي، ایکوجنسیټي کمیږي یا د هایپوکویک خیال باندې ښکاره کیږي، نسبت نورمال لیور ته څنګه خبرېږي، ایکوجنسیټي نسبت نورمال لیور ته کمیږي. دریم چې د ستر اسکای یا د اسمان له ستورو ډک بڼه باندې ښکاره کیږي. او څلورم دا چې کسی صفرات د وال یا وال څنګه کیږي زخمیږي. او پنځمه درجه کې هپاتومګالی ورکوي او شپږم هم ممکن بعض وخت سپلینومګالی هم ولیدل شي. دوستان دغه تصویر کې تاسو په واضح شکل کتلی شئ لیور اول کې څنګه شوی دی. ښه دوستانو لیور سایز ممکن د نورمال حالت نه لوی شوی وي. دلته تاسو کولی شئ لیور کرسر باندې اندازه کړئ. کلوي سفلي قطر چې 15.15 نه لوی ده او یا هم که 15.15 ده. یک علامهش آن افزایش سایز بود، ایکوجنسیتی آن کاهش میکنه و همچنان ستار اسکای در این تصویر شما میبینید ستار اسکای هستن، یعنی به شکل آسمان پرستاره معلوم میشه و همچنان دیگه هپاتومگالی میتن و همچنان بعضا علائم اسپلینومگالی هم ممکن موجود باشن و جدارهای صفرا که هست چی میشن؟ خب در تصویر صفرا معلوم نمیشه. جدار صفرا رو میبینیم ممکن چی باشه؟ اونا هم زخم شده باشن. یکی بود اکیوت وایرال هپاتایتیس بود. دوم دکتر صاحبای عزیز کرونیک وایرال هپاتایتیس یا مزمن التهاب شدن مزمن توسط ویروس. این هم یک آفت ویروسی است به شکل مزمن واقع میشه. مشخصات سونوگرافی سایز آنها ممکن نرمال یا کوچک باشه و همچنان کورس ایکو پاترن داره. کورس ایکو پاترن یعنی اونها که نسج یعنی امی یعنی د نسج داخلي جوړښت څنګه ښکاري، روښانه وي او روښانتیا او منظموالی د نسج داخلي جوړښت خراب شوی، یعنی نسج څنګه وي، نو هموار غلیظ وي او کېدای شي دانه‌دار وي. دغه ته څه شی وایي؟ دغه ته کورس ایکو پاترن وایي. کورس ایکو پاترن چی معنا داره؟ یعنی نسج ترکیب داخلی نسج آنها امور روشانی و همچنان منظم بودن آنها چی میشه؟ خراب میشه، ناهموار و غلیظ میشه. شماره 3 افزایش ایکوجنسیتی و همچنان کاهش وضاحت پارتالوین یا جدار آورده باب یا ورید باب. خب وضاحت پارتالوین که است و جدارهای پارتالوین به شکل واضح معلوم نمیشه. در این شکل شما واضح میبینید یکی هم سایز ممکن سایز لیور چی شود؟ کوچک شود از حالت نرمال آنها و همچنان یا نرمال باشه. کورس ایکو پاترن میتا یعنی اینا که ترکیب داخلی انساج لیور غیر منظم غلیظ میشه و ناهموار میشه. شما در استفاده اینجا میبینید در یک ساحه یکسان نیست، یعنی هوموجینس نیست، به شکل هتروجینس معلوم میشه، به شکل ناهموار و غلیظ معلوم میشه. و دیگه هم پورتالوین که است در اینجا شما ببینید پورتالوین
معلوم نمیشه. یکی از علائم سونوگرافی کرونیک هپاتایتس است. خب در لیور هم شما میشه که چی کنیم ببینین در این تصویر هم پورتالوین چی میشه واضح تر معلوم نمیشه. یکی بود علائم سونوگرافی کرونیک وایرال هپاتایتس بود. و همچنان دکتر سبای عزیز خب دکتر سبا نو دغه پښتو کې ترجمه کوم کرونیک وایرل هپاتایتس په مزمن بڼه باندې چې کله د حجرات التهاب لیور کې واقع کیږي یا کبد کې واقع کیږي هغه کورسیکوپاټرن ورکوي. کورسیکوپاټرن څه معنا لري؟ یعنی داخلي انساج نو هموار غیر منظم او روښانتیا څنګه شوی وي خراب شوی وي. ایکوټکسچر مطلب نورمال نه ده. همچنان ایکوجنسیټي د لیور څنګه کیږي زیاتیږي او همچنان د پورټالوین جدار د پورټالوین چې په واضح شکل نه معلومیږي. دا علائم د څه شي دي د کرونیک وایرال هپاتایتس. خب دکتر سیبای عزیز دیگه هم راز لیور که از کاندیدیاسیس است. کاندیدیاسیس عاملش کاندیدیا است خودش کاندیدا البیکانس باشه یا این من مطالعه نکردم عاملش چی است. خب شما رو بخونید بهتر است. تمرکز ما سر علائم سونوگرافی است. در شروع به شکل حاد می باشه یعنی وقتی که به شکل حاد باشه یا نو شروع شدگی باشه ایکوجنسیتی کبد کم میشه و همچنان سایز کبد چی میشه بزرگ میشه. ولی در شکل مزمن شماره 2 یعنی در شکل مزمن سایز ممکن نرمال باشه سایز لیور ایکوجنسیتی آنها ممکن افزایش کنه به خاطر فایبروزیس و درجه های مختلف کلسیفیکیشن و همچنان سکار فورمیشن یا تشکل نسل سکار داخلش دیده میشه. یکسبانو کاندیدیاسیس د سونوگرافی مشخصات څه دي که چیرته په حاد شکل باندې د لیور ایکوجنسیټي کمیږي او سایز د لیور څنګه کیږي زیاتیږي. دوهمه شماره که چیرته په مزمنه بڼه باندې سایز نورمالي یا وړوکی وي خو ایکوجنسیټي څنګه کیږي بیا هم ایکوجنسیټي په مزمنه بڼه کې زیاتیږي یعنی د حاد بڼه برعکس د چش له وجې نه زیاتیږي د پروګرسیو فایبروسیس له وجې نه د کلسیفیکیشن او سکار له وجې نه. ډاکټرانو دغه تصویر کې تاسو په واضح شکل لیدلی شئ د چې دی د تور شکل باندې چې ښکارېږي د یو حاده بڼه ده د کاندیدیاسیس ایکوجنسیټي کمه شوې ده یا څنګه ښکاري انیکویک بڼه ورکړې ده او سایز د لیور څنګه دی نسبت نرمال حالت نه لوی شوی دی یعنی ایکوجنسیټي آنها که از می ساحه لیور که سیا معلوم میشه کم شده و سایز لیور چی شده از حد نرمال آنها کده یا از حد نرمال خود کده کلان شده یا زیاد شده. یکی از شکل حاد کاندیدیاسیس است و همچنان نرسبانو خاصکر ټیشو چې کله تولیدېږي یا کله چې ندبه په لیور کې تولیدېږي هغلته د ایکوجنسیټي څنګه کېږي زیاتېږي او همچنان لیور به په څنګه شکل باندې ښکارېږي شرینک کېږي یا لیور به چملک کېږي ګونځې به کوي کله چې سکار ټیشو تشکل کوي. خو ځینې برخې بیا هم څنګه ښکاري ممکن روښانه ووینو او همچنان سطح د لیور څنګه ناهمواره. دکتر سیبای عزیز درباره کاندیدیاسیس ان شاء الله که فهمیده باشین اگر شکل حاد باشه ایکوجنسیټي کم میشه و سایز بزرگ میشه. اگر در شکل مزمن باشه ایکوجنسیتی چی میشه زیاد میشه یا سفید معلوم میشه. اگر مزمن شه چی معلوم میشه سفید معلوم میشه. چرا سفید معلوم میشه؟ از باعث فایبروزیس کلسیفیکیشن و اسکار فورمیشن از این خاطر چی که معلوم میشه سفید و اگر به شکل حاد باشه سیاه معلوم میشه. این بود دکتر سیبا عزیز کاندیدیاسیس. خب دکتر سیبا عزیز چون وقت زیاد داریم میایم باز از سر درس یک مرور میکنیم. دکتر سبا از مرض گلایکوجن استوریج دیزیز شروع کردیم. گلایکوجن استوریج دیزیز مشخصات سونوگرافی آنها چی بوده؟ به شکل یا میشه که چی رو تمثیل کنه؟ فاتی لیور تمثیل کنه شماره اول و شماره دوم میشه که ادنوما و همچنان کتالات همراهش همزمان باشه و ممکن ایکوجنسی آنها هم متفاوت باشه نسبت به موجودیت ادنوما و کتالات با کنارهای واضح یا کتالات که باردار و کنارهای آنها چی باشه واضح باشه. دکتر سبا گلایکوجن استوریج دیزیز که از یک مرض متابولیک است از باعث کمبود انزیم ها به وجود میاد. در اینجا چی میشه ترانسپورت پروتئین یا انتقال پروتئین سنتز پروتئین و همچنان بریک داون پروتئین چی میشه خراب میشه. دکتر سبا تولید پروتئین انتقال پروتئین و همچنان تجزیه تولید گلایکوجن انتقال گلایکوجن و همچنان تجزیه گلایکوجن چی میشه تجزیه میشه. دکتر سبا ببخشید ما پروتئین گفتم گلایکوجن است چون دلیل پروتئین وجود نداره و موضوع ما که از گلایکوجن استوریج دیزیز است و همچنان میشه که به دو شکل واقع شود یک به شکل ژنتیکی و هم به شکل محیطی یعنی اسبابش است. دکتر سبا در اینجا باز هم میگیم ما گفتیم که میشه که علائم سونوگرافی چی داشته باشه علائم سونوگرافی فاتی لیور داشته باشه. یکی هم هیپاتومگالی است یا لیور از سایز نرمال خود بزرگ میشه. دوم ایکوجنسیتی آنها چی میشه زیاد میشه یعنی د جگر پارنکیما د نورمال په پرتله روښانه هایپرکولیک ښکاري د فایبروسیس په بڼه یا د فټ یا د غوړ په بڼه یعنی ایکوجنسیتی آنها چی میشه زیاد میشه یا به شکل سفیدتر معلوم میشه. و درجه شماره سوم هوموجنس یا متجانس یا میلت لیکوس
ایکو تکسچر داره یا کم اندازه چی داره غیر متجانس هست. میل گلیکوز براتون پیشتر گفتم، یعنی نسی که ایکو تکسچر آنها چی باشه ناهموار باشه و کم اندازه غلیظ باشن. یعنی وقتی که حجرات لیور یا پرنکیما لیور فایبروتیک میشه یا از باعث فات چی میشه میلیکوز ایکو تکسچر میده. Percebam درې د سونوګرافي علایم د ګلایکوجن سټوریج ډیزیز یا د چې هپارت میګالي پکې بل دا چې انکریز کوجنسټي دی جاتیږي یا هایپرکوریک خیال باندې کاریږي او بل ډرسبون هوموجنس یا میډلی کورس ایکو ټیکسچر ورکوي. دغه تصویر کې تاسو په واضح شکل لیدلی شئ کوجنسټي څنګه ده او هایپرکوریک بڼه باندې ښکاري نسبت نورمال حالت ته. همچنان د لیور سایز لوی شوی دی او همچنان کم غیر متجانس کم اندازه یعنی دغه ساحه کې د لیور څنګه دی د نسبت وسطي ساحه نسبت محیطي ساحو ته د لیور څنګه ښکارېږي یعنی میل د کورس ایکو ټیکسچر لري نورمال یا هوموجنس یا متجانس نه ده کم اندازه غیر متجانس بڼه نو هموار او غیر منظم ښکاري. دغه چې د علایم سونوګرافي څه شي دي علایم سونوګرافي ګلایکوجن سټوریج ډیزیز. کارکسبانو دغه تصویر کې هم تاسو په واضح شکل باندې لیدلی شئ میل د کورس ایکو ټیکسچر ده او همچنان څنګه د سطح ناهموار او غیر منظمه شوې ده د لیور. نو دا چې د علایم د څه شي دي علایم د ګلایکوجن سټوریج ډیزیز دی. جاندایس در سبای عزیز جاندایس که از زاد شدن اسکلرا جل و مخاط ایجا چی میشه بیلوربین از حد نرمال که زیاد میشه و چی به وجود میاد یرقان به وجود میاد. از نظر اسباب سه نوع یرقان در التراساوند قابل تشخیص می باشد. خب کدام ها اند؟ اول پری هپاتیک جاندایس یا همولایتیک، دوم هپاتیک یا هپاتوسلولر و سوم پست هپاتیک جاندایس یا ابستراکتیو یا سرجیکال جاندایس. جاندایس د اسباب له نظره په الټراساوند کې په څو ډوله ده په درې ډوله ده یرقان. اول چې د پری هپاتیک جاندایس ده یا همولایتیک نوع ده، دوهمه نوع چې د هپاتیک جاندایس یا هپاتو سلولر او دریمه نوع چې د څنګه دغه پوسټ هپاتیک یا ابستراکټیو یا سرجیکال یعنی هغه نوع چې د جراحي عمل په تعقیب باندې رامنځته کیږي. متصبا در پری هپاتیک جاندایس کدام ها علائم سونوگرافی آن ممکن لیور نرمال باشه، سایز ایکو تکسچر همیشان، شماره 2 بایل دکت ممکن نرمال یا توسط کرده باشن خب توسط نکرده. در کدام نوع جاندایس در پری هپاتیک توسط نمیکنه لیور نرمال است اندازش. خصلین ممکن بزرگ شود، از باعث چی بزرگ میشه؟ از باعث تخریب آر بی سی یا حجرات سرخ چی میشه؟ از باعث رید بلاد سل از تخریب رید بلاد سل چی میشه؟ اسپلین یا توهال بزرگ میشه و جی بی هم در این حالت نرمال است چون یا ابسترکشن نداره یعنی سنگ یا تضیق نداره انسداد در وجود چی انسداد نداره. دکتر سیبا التراساوند پری هپاتیک چی است؟ د پری هپاتیک التراساوند سیبانو د لیور سایز نورمال وي او همچنان ایکو ټکسچر نورمال ده، بایل دکت هم پکې نورمال ده او دکتر سیبانو یو سپلین پکې لویږي. هغه ولې پکې لویږي؟ ځکه دغه هیمولایټیک نوع ده او بي سي د تخریب له وجې. هپاتیک جاندایس علائم سونوګرافي کې څنګه ښکاري؟ د لیور اندازه کې تغییر راغلی، که چېرته هات هپاټایټس یې عامل وي، که چېرته هات هپاټایټس یې عامل وي نو لیور به څنګه شوی د خپل معمول اندازې نه لوی شوی وي، او که چېرته مزمن امراض لکه لیور سیروز د عامل وي نو لیور به کوچنی شوی وي، نو منظم به وي نسبت د اصلي حالت نه. دویمه شماره په ایکو ټکسچر کې تغییر راځي. هپاتیک جاندایس کې څه تغییر راځي؟ یعنی که چېرته عامل یې هات هپاټایټس یي هایپوکویک یا تور یا تاریک به ښکارېږي سټر اسکای په بڼه باندې او خاص سټر اسکای کې بیا موږ ووایو که نه چې سټر اسکای کې خبره په چش کې ده، خبره په انساج کې ده او د وینې په رګونو کې ده. هغلته انساج څنګه ښکارېږي؟ هایپوکویک یا تور رنګ خیال ورکوي خاکستري او د وینې رګونه بیا هغلته سپین رنګ خیال ورکوي. نو د هغې د وجې نه څنګه ده سټر اسکای بڼه ورکوي. او بل چې ده مجاري صفراوي یا بایل دکت څنګه کېږي؟ د دو خاطر چې طبیعی یا په خپل حالت یا به شکل نرمال میمانه. دکتر سیبای عزیز دوم نوع جاندایس که بود یا یرقان که بود کدام نوع جاندایس بود؟ او که هست هپاتیک است یا هپاتوسلولر است. خب در اینجا دکتر سیبا مشکل در حجرات است. خب اول اگر از لحاظ سایز بگوییم لیور چی میشه؟ اگر عاملش هاد هپاتایتس باشه یا اکوت هپاتایتس مثلا اکوت وایرال هپاتایتس باشه هپاتومگالی به وجود میاد یا کبد معمولا بزرگتر میشه. اگر بیماری مزمن کبدی باشه مثلا لیور سیروزیس باشه کبد کوچکتر و نامنظمتر میشه. و دوم خب ایکو ټکسچر اونها چطور میشه؟ اگر عاملش اکوت هپاتایتس باشه هایپوکویک و ستری سکای یا به شکل آسمان پرستاره چی میته معلوم میشه. و همچنان بایل دکت چی نداره؟ توسط نداره، یعنی به شکل طبیعی یا نرمال قطر بایل دکت میباشه. دکتر سیبا عزیز در تصویر شما میبینین به شکل ستر اسکای یکی از کدام نوع هپاتایتس است؟ یکی از هپاتیک
جاندیس است. کدام جاندیس است؟ هپاتیک یا هایپوسلولار جاندیس. شما به شکل ستر اسکای یا ستوره آسمان مستور څخه په بڼه باندې معلومیږي. ولې؟ ځکه مثال هایپوکویک ښکاري او د وین رګونه او د وین د رګونو دیوالونه هغه څنګه ښکاري؟ هایپریکویک ښکاري. نو ځکه ستر اسکای بڼه باندې ښکاري کیږي. او بل موږ وخت ډاکټر صاحبانو وویل چې چېرته عامل د هپاتیک جاندیس څه شی چې اکیوټ هپاتایټس لیور بلل شوی، که چېرته سیروزس وي لیور به کوچنی وي. یعنې دواړه حالتونه واقع کېدلی شي. ممکن د خپل نورمال حد نه وړوکی یا د خپل نورمال حد نه لوی شوی. خب دکتر صاحب عزیز درباره در نوع سوم آنها یا ابستراکتیو جاندیس یا سرجیکال یا پست هپاتیک جاندیس، علائم سونوگرافی آنها چی بوده؟ انتراهپاتیک بایل داکت دایلیتیشن، یعنی همون قنات‌های صفراوی داخل لیور توسع میکنه. دوم کامن بایل داکت توسع میکنه. و سوم هم ممکن چی باید باشه؟ موجودیت علت انسداد چی باشه؟ باید مشاهده شود یا قابل مشاهده باشه. مثلا گالستون یا سنگ صفراوی، مثلا کامن بایل داکت استون یا تومور، هر چی که باشه این باید موجود باشه. دکتر صاحبانو درېیمه نوع چې وه ابستراکتیو یا سرجیکال یا پوست هپاتیک جاندیس یا یرقان یا ژړی، دغه نوع کې انتراهپاتیک بایل داکت دایلیټیشن وي. یعنې هغه صفراوي قناتونه چې په داخل د لیور کې څنګه شوي وي هغه د لولو په بڼه باندې لوی شوي وي. کامن بایل داکت هم توسع کړی وي او همچنان د انسداد علت هم لیدل کېږي پکې، لکه گالستون یا صفراوي تیږې، کامن بایل داکت تیږې او همچنان تومور. چې تیږه څنګه ښکارېږي؟ تیږه خو همیشه اکوستیک شیډو ورکوي او هایپر ایکویک یا سپین رنگ باندې ښکاره کېږي. سنگ از همیشه چی میته؟ اکوستیک شیډو میته. چی در لیور باشه، چی در جی بی باشه، چی در کدنیز باشه، هر جای باشه چی میته؟ هایپر ایکویک معلوم میشه و اکوستیک شیډو میته. و تومور ممکن هایپو ایکویک یا هایپر ایکویک باشه. دکتر سیبا در این تصویر شما واضح‌تر سنگ صفرا را می‌بینید، همچنان شیدویش، همچنان دایلیتد بایل داکتس و همچنان پورتالوین همه را به شکل واضح می‌بینید. خب دیگه هم گفتیم که هپاتایتس به دو نوع بود، یکی به شکل حاد واقع میشد و یکی هم به شکل مزمن. اکیوت وایرال هپاتایتس علائم سونوگرافی آنها سایز لیور افزایش میکنه، ایکوجنسیتی آنها کاهش میکنه و این هم به شکل استر اسکای معلوم میشه و همچنان اسپلینومگالی هم بعضی وقت میته. در این تصویر شما به شکل واضح میشه که ببینید دکتر زبانو اکیوت بنا یا حاد بنا د وایرال هپاتایتس چیدم د سونوگرافی مشخصات څه سایز لویږي لکه حاله باندې کې او ایکوجنسیتی کمیږي او بل څنګه کې د ستر اسکای یا اسمان پر ستاره په بڼه ښکاري. څلورمه شماره دا ده چې کیسې صفرا هم څنګه کېږي؟ جدار د کیسې صفرا هم زخمیږي او بله هپاټومګالي خو مخکې ذکر شوې ده. او بل څه شی پکې واقع کېږي؟ سپلینومګالي یا سپلین خپل نورمال حد نه پکې لویږي. درسبانو دغه تصویر تاسو کولی شئ اکیوټ وایرال هپاتایتس په واضح شکل باندې ووینئ. یو دا چې لیور د خپل نورمال حالت نه څنګه کېږي پکې لویږي. او بل هماغه بلډ ټیلسکای خو مخکې ویلی وو ستیریسکای بڼه خو د هغو انځورونه مخکې راغلي وو، د هغو انشاءالله تشخیص کې به انشاءالله نه اشتباه کېږئ. د لیور سایز د خپل نورمال حالت نه او همچنان جدي کې چېرته وګورو څنګه شوي وي چې دا د بایل ډاکټ جدارونه یا د کیسې صفرا جدار څنګه شوی وي، د ګال بلیډر جدار زخم شوی وي. دا هم یوه سونوګرافي علامه ده د اکیوټ وایرال هپاتایتس. دوم که هست دکتر صاحب عزیز کرونیک وایرال هپاتایتس. کرونیک وایرال هپاتایتس مشخصات سونوگرافی آنها چی است؟ اول سایز آنها ممکن خرد و یا نرمال لیور چی باشه؟ ممکن نرمال باشه. کورس ایکوپیترال پاترن میده، یعنی به شکل چی باشه؟ نسج داخلی، یعنی امساج داخلی آنها نامنظم و چی معلوم میشه؟ ناهموار معلوم میشه. همچنان ایکوجنسیتی کبیر زیاد میشه و همچنان پورتالوین به شکل واضح دیده نمیشه. همین تصویر که میبینید این تصویر کرونیک وایرال هپاتایتس است. دکتر سیبای عزیز سایز ممکن نرمال باشه یا از حد خود کده چی باشه یا خود شده باشه، غیر منظم و ناهموار معلوم میشه لیور و همچنان چی معلوم میشه؟ افزایش ایکوجنسیتی اونها زیاد میشه یا سفید معلوم میشه و همچنان پورتالوین که هست جدارهای پورتالوین به شکل واضح دیده نمیشه. شما در اینجا میبینید که پورتالوین واضح نیست یا دیده نمیشه. یکی بود دکتر سیبا کرونیک وایرال هپاتایتس بود. سوم گفتیم که کاندیدیاسیس. دکتر سیبا کاندیدیاسیس د سونوګرافي علامت شي دي که چېرته په حاده باندې ایکوجنسیټي به کمه شوي او د لیور سایز به څنګه شوی وي؟ لوی شوی. که چېرته دویمه شماره په مزمنه باندې لیور ممکن نورمال یا وړوکی وي خو ایکوجنسیټي څنګه کېږي؟ زیاتېږي د کلسیفیکیشن سکار او د فایبروز له وجې. دکتر سیبا عزیز کاندیدیاسیس که هست اگر به شکل حاد واقع باشه ایکوجنسیټي کبیر کم میشه و همچنان سایز کبیر بزرگ. اگر به شکل مزمن باشه سایز نرمال یا کوچک و همچنان ایکوجنسیتی آنها زیاد میشه از باعث فایبروزیس، از باعث درجه های مختلف کلسیفیکیشن و تشکل نسج اسکار و یا اسکار فورمیشن. در این تصویر شما به شکل واضح میبینید که چی هست؟ کاندیدیاسیس. در اینجا چی
معلوم میشه، به شکل سیاه معلوم میشه، یعنی ایکوجنسی آنها کاهش یافته، یعنی شکل حاد آنها هستند. و همچنین لیور که است بزرگ شده از حالت طبیعی آنها چی است؟ این شکل حاد کاندیدیاس است. دکتر سبا شکل مزمن تصویرش از یادم رفته، نمیدونم چرا. خب شما شکل مزمن کاندیدیاس تصویرش در یوتیوب یا در گوگل ببینین و خود اثرش ان شاء الله تمرین کنین، بفهمانین که کاندیدیاس بدون واقع میشه خب کدام ها. خب دکتر سبا عزیز، ان شاء الله که از درس امروزی یک چیز و یک مفکوره و یک راهنمایی در ذهنتان مانده باشه و همچنان ایره چی کنین در ذهنتان باشه که درس امروزی را ان شاء الله که همه تون درس امروزی را فهمیدین.